دا منځ کې یو څو مسلې پکې راوړو ځکه چې دا هم د جومات سره تعلق ساتي. وایي جومات کې اغستونکي او خرڅوونکي ته خیرې، بیا ورسره وایي جومات کې د ورک شوي څیز اعلان کوونکي ته خیرې. کم سړی چې جومات کې څه خرڅوي او اخلي یا څوک چې جومات کې د ورک شوي شیز اعلانونه کوي دته خیرې کول د سنت طریقه ده، د الله دین دی دته خیرې کول. خو دا خیرې څه دي ځکه د حدیث کې ذکر شوي دي. دا د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، چې کله تاسو وینئ چې څوک په جومات کې یو شی اخلي یې خرڅوي فقولو نو تاسو وایئ لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت او سوداګرۍ کې ګټه درنه کړي. دا خیرې به کوې چې کله څوک ویني په جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي ته به څه لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت کې د سره ګټه وانه چي. او که دا دې پلار یې هغه ته به هم دقه وی که نه؟ که نه پلار ته ګنجایش دي؟ ورور ته هېچا ته هم نشته. ولې؟ ځکه دا د الله کور دی او داسې څوک نشته چې هغه موږ ته د الله نه زیات ګران دی. نه موږ د چا دومره قدر کوو څومره چې موږ د الله کوو. چې یو سړی د الله د کور احترام نه کوي نو هغه د دې خیرو لایق دی کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. که هر څوک دی کائنا من کان، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا رأیتم من، کله چې تاسو څوک وینئ، څوک خو هر څوک دی جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، الله دې ستا په دې تجارت کې ګټه وانه اچوي. خامخا هېڅ خبره ده. او که په دې خفه کېږي خفه دي شي. او جوماتونه دې دپاره خو نه دي چې دې کې خلک سامانونه خرڅوي، بهر ته ځان له خرڅول کوه که. واذا رأیتم من ینشد فیه ضاله، او چې کله ووینئ چې څوک پکې د ورک شوي شیز اعلان کوي نو ورته وایئ لا رد الله علیک، الله دې ستا د ورک شوی شیز واپس نه کړي. جوماتونه د اعلان ځایونه خو نه دي، دلته اعلانونه کوي. زموږ په ملک کې کوم خیال کړی جومات دغه اعلانونو دپاره او جومات نه سم یو دغه ته جوړ کړی دی، بس اعلانونه او جرګې او لاسنیوي او دا ټولې کیسې جومات ته راوړي. جومات یو ډېر اوچت ځای دی، دلته خلک الله یادوي، دلته خلک عبادتونه کوي، دلته خلک تلاوتونه کوي. دلته خلک را جمع کېدی هم شي، بعضو خبرو کې خبرې هم کولی شي، ګنجایش دي، خو اعلانونو ځای دا نه دی. دغه شان دا د خرڅولو اغستلو ځای نه دی. دې باره کې دا حدیث واضح دی. خدای وبخه غوا ورکه شوې داسې خبره ده، غوا ورکه شوې. خپل کور دې سړي ته دا د کور په دې چت ته سپیکر ولګوه بیا اعلان وکړه. دی د دې جومات دا سپیکر د خپل کور په لینټر تا ته نه پرېږدي چې ته دا اعلان وکړې او د ده د کور د دې چت نه دا اواز لاړ شي. ولې ځکه چې خپل کور ورسره قدر دی. نو جومات دې دپاره ته پکې اعلانونه کوې، ځان له بهر اعلانونه وایه کوه. دا سپیکر ځان ته دې غاړې ته او دې اوږې ته ور واچوه ګرځوه اعلانونه کوه. خدای وبخوه، الله وبخوه، غوا ورکه ده او زیړه غوا ده او توره ده او سپینه ده او ماشوم ورک ده او میلمه راغلی او پلانې. دا د جوماتونو خبرې دي. ځکه دې ملک کې وګورئ، دې برکتي ملک کې جوماتونه څومره قدر کېږي دلته، څومره قدر یې دی چې ته اورېدلي اعلانونه جوماتونو کې؟ نه. دا هم نه دي پکار، بلکې دا یو پیر هغه سوالاتو کې د ما نه سوال هم شوی و، که جومات کې څه شی ورک شي د چا نه او څوک یې راوالي او د محراب خوا کې کیږي
دا هم یو قسمه اعلان دی، دا هم ناروا دي. که بعضو خلکو دي چې کسې شی ورک شي جومات کې د دروازې ته یا دننه طرف نه یا دیوال ته سجي کې جوړن کړي، دا هم اعلان دی چې دا چا نه ورک شوی. نو جوماتونه دا د اعلان ځایونه نه دي، ته عبادات کېږي، دلته خلک را جمع کېږي د الله د راضي کولو لپاره. نو چې کم سړی پکې څه اخلي او خرڅوي هغه ته به څه وایي؟ لا اربح الله تجارتک. که عربۍ کې ته نه پښتو کې ووایه، هېڅ خبره نه. او چې څوک پکې د ورک شوي شیز اعلان کوي، لا رد الله علیک، الله دا شی تا ته د سره را واپس نه کړي. او هېڅ خبره نه ده که په دې څوک خفه کېږي، ځکه چې کله د دین خبره راشي که نه، نو بیا پکې دا لحاظ نه کېږي چې په دې باندې پلانی خفه کېږي او یا پې پلانی خفه کېږي.